د ژمن راډیو تلویزیون ډېرو درنو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ستړي مه شئ. له 19 جن وروسته در پیل شوه د څرې او خطرې خپرونه چې د معمول په څېر په خپرونه کې نن راسره هغه څوک مېلمه دی چېرته چې د خیر کار کېږي، چېرته چې د وطن پالنې کار کېږي، لومړی مخکې تر ټولو دی مخکې ځي. راسره دی په خپرونه کې ډېر محترم نقیب الله ځلان صاحب، ستړي مه شئ، په خپرونه کې درته هرکلی وایو. لومړی سر کې شپون صاحب تا ته همداشان د ژمن راډیو تلویزیون او درنو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډېره مننه ځلان صاحب. ځلان صاحب په لومړۍ کې لیدونکو ته د ځان په لنډه کې معرفت وکړئ، چېرته زېږېدلی، څومره زده کړې مو کړې دي؟ دا چې نوم مې نقیب الله دی، ځلان دوم تخلص دی، د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د دخۍ کلي اوسېدونکی یم. زموږ پیدایښت هم همالته شوی دی. زده کړې لومړی ابتدایي زده کړې مو د خوست نادرشاه کوټ عالي لیسه کې او پاتې زده کړې مو د خوست شهید محمد داود مرکزي لیسه کې سرته ورسولی. هغې وروسته مو کله چې د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړه، لومړی کال کې د خوست تعلیمي تربیې څانګې ته بریالی شوم. چونکې هغه پوهنځی ښکلی پوهنځی دی خو زما د ذوق مطابق نه وه. بیرته مې آمادګي ونیوه، همدغه و چې په هغه کال د خوست شیخ زاید پوهنتون اقتصاد پوهنځی د راو ډیپارټمنټ څانګې ته بریالی شوم چې له یاده څانګې څخه په 1496 کال کې د فارغت سند هم ترلاسه کړو، له ادارې منډین څانګې څخه فارغ شوم. ډېره مننه ځلان صاحب. ځلان صاحب ډېر لیدونکي مو له نوم سره اشنا دي، له څېرې سره مو اشنا دي چې ځلان صاحب په هره برخه کې کار کړی دی د خدای خدمتګار په توګه. دی چې چېرته د خیر کار کېږي، چېرته چې سړک جوړېږي، چېرته چې پلچک ورانوېدی هلته ځي هغه جوړوي. ځلان صاحب دغه د مبارزې د انګیزه څنګه در سره پیدا شوه؟ د مبارزې ژوند هغه څوک چې په ټولنه کې مبارزه کوي، د مبارزې ژوند اهمیت او د مبارزې ستونزې، د مبارزې تکلیفونه هم سره به طبعا اشنا وي چې د مبارز ژوند څه ډول وي. د مبارزې انګیزه له نن نه 7 کاله وړاندې په هغه وخت کې موږ په خوست کې د نشه یي موادو مخنیوی و. په هغه برخه کې موږ ډېره هڅه وکړه، ډېر خصوصا په دې برخه کې موږ سره هغه وخت کې رسنۍ مالتیا کوله، ډېر رسنۍ زموږ سره په دې برخه کې خپرونه هم جوړه کړې دي چې موږ څه ډول د نشه یي موادو مبارزه کړه او څه ډول مخنیوی کړو. په ډېر خپرونو کې موږ له خلکو سره هغه موضوع شریکه کړې ده چې موږ څه ډول د مبارزې میدان ته راودانګل. بیا هم په لنډه کې یادونه کومه چې هر مبارزې پیل یوه انګیزه، یو فکر وي چې انسان دې ته متوجه کېږي چې زه باید څه ډول مثلا د انګیزه د فکر څه ډول پیدا شي. هغه یوه مور وه چې د خپل بچي د لاسه ځورول کېده. هغه مور ما ته د خپلې مور په څېر وه. یوه ورځ مې همدغه مور ولیده چې نیم مخ یې دغه سترګه یې تکه شنه شوې ده. باور که هغه حالت چې زه بیانومه چې زما له نن نه 7 کاله وړاندې خاطرات چې زما په ذهن کې ګرځي راګرځي، زما له سترګو اوښکې ورته راځي. ځکه طبعا مور ډېره خوږه وي. مور یوه بېله نړۍ ده چې انسان پکې د ژوند سکون، د مینې ارامښت، که یو څوک غواړي چې په رښتینې معنا مینه وګوري، هغه یوازینۍ د مور مینه ده چې رښتینې ده. دغه مور مې یوه ورځ ولیده چې د مخ نیمه برخه یې تکه شنه ده. باور وکړه د مور په لیدو بې اختیاره مې له سترګو اوښکې لاړې. هغه مور وه چې ما که هر څومره پوښتنه ترې وکړه خو ما ته یې د خپل زوی حال نه ویلو. بله خبره اخره چې له ډېرې ژړا وروسته یې همدغه یوه خبره راته وکړه چې موږ په کور کې پیسې نه وې، زوی مې د نشه یي موادو معتاد و. هغه راپورته شو، ما باندې لاس اوچت کړه او زه یې ووهلم. همدا حالت همدغه و. نو ما په هغه ورځ له رب سره وعده وکړه چې تر خپله وسه توانه پورې چې څومره مې له وسه کېږي موږ باید د نشه یي موادو مخنیوی وکړو. په دې برخه کې موږ تقریبا 4 کاله ډېر کارونه ترسره کړل. ما پوهاوی هم وکړو. رسنۍ کې شاید اوس هم هغه وخت راپورونه وي چې موږ لومړنی په ځاځي میدان کې د نشه یي موادو قومي تړون وکړو چې په هغه کلي کې به چاپ چې د نشه یي مواد خرڅول، ملا امام به د دوی جنازه نه کوله او د کلي ځوانان به د دوی غم او ښادۍ ته نه ورتلل
داسې ډېر مسایل و چې په هغه وکړم. خو ما چې هر څومره کار او هر څومره ټینګار وکړو د مشرانو، د ځوانانو، د مولیانو، د استادانو، که هر څومره نظرونه ما واخیستل خو د نشهیي موادو مخنیوی نه کېده. بالاخره وروسته په دې فکر کې شوم چې دغه ټولې ستونزې که په ټولنه کې نورې ستونزې دي، ملور دی، غلا دی، فساد دی، قتل دی، نور جنایي جرمونه دي، د ټول موضوعات یوازې د انسان په فکر پورې تړلي دي. کله چې طبعا د انسان فکرونه جوړ نشي هغه د ټول موضوعات مخنیوی هم نه کېږي. نو لازمه مو وګڼله چې نه تنها یوازې نشهیي مواد دي په دې ټولنه کې چې ډېری خلک ورسره په لاس و ګرېوان دي، وختلم چې په مجموعي شکل د ټولنې ناوړه دودونه له منځه لاړ شي. د دې د مخنیوي په خاطر د کتاب واخلئ، مطالعه وکړئ، تر سرلیک لاندې مبارزه هم پیل کړه. لومړی سر کې خلکو ته د کتابونو په ارزښت، په د کتاب په ویشلو کې مختلفو برنامې جوړې کړې تر څو خلک په دې وپوهېږي چې یوازینی د انسان د حال یاره، د ټولنې د حال یار یوازینی کتاب دی. هماغه و چې د کتاب مبارزه هم پیل کړه او په ټولنه کې مختلفو برنامې ترسره کړې. ځلاند صاحب دغه د مبارزې پیل څومره وخت کېږي چې د مبارزې تاسو پیل کړه او اوس هم جریان لري؟ تقریبا ما مخکې هم یادونه وکړه، تقریبا دا 8 کاله کېږي چې موږ په دې برخه کې لګیا یو، مختلفو برنامې سر ته رسولې دي. بالکل. ځلاند صاحب د مبارزې په پیل کې داسې مبارزې چې لکه تاسو په رقم ځوانان، نور ځوانان چې داسې مبارزه کې په سختو حالاتو کې یا په تیر کې یا په اوس کې، ځلاند صاحب تاسو سره د کورنۍ رضایت څنګه دی؟ کورنۍ څنګه رضایت در سره لري چې مثال ته مبارزه پیل کې په لومړی کې د کورنۍ رضایت در سره اوس هم در سره ده؟ طبعا اول لومړی وختونو کې حتما دا ستونزې وي، ځکه ټولنه په حالت کې نه وي چې نه کورنۍ دې ته لیواله وي چې یو ځوان دې په شخصي مصارفو لګیا وي د ټولنې په خاطر. خو لومړی طبعا ستونزې وي. زه د یوه موضوع ډېره یادونه کوم چې د هر بریالي کس تر شا حتما یو څوک وي. بالکل. زما تر شا زما مور وه، زما نړۍ وه، او زما پلار و، زما مبارز ملګري وي چې دوی په هر حالت کې زه تقویه کړی یم، دوی ملتیا کړې ده. په هر حالت کې زه تنها نه یم پرېښی او ما ته یې ملتیا راکړې ده. په مبارزه کې ټول کارونه همسان دي. یوازینۍ ستونزه چې ډېره هغه کې زه ملګرو ته وایم چې هغه حوصله ده، ځکه دغه ټولنې فکرونه جوړ نه دي. طبعا خلک مختلف خبرې کوي. که ته ډېر یو ښه فکر ټولنې ته وړاندې کې، زه یو مثال وایم. ما په لومړی وختونو کې په حمام سکوا کې کتابتون جوړ کړ. باور که ډېر لوستي ځوانان زموږ مخالف شول چې په حمام سکوا کې څوک مطالعه نه کړي. نو موږ هغې د خلکو خبرو ته تسلیم نه شو او سلام وکړه. نن الحمدلله چې نه یوازې په خوست کې بلکې په مختلفو ولایتونو کې ځوانان لګیا دي په سلمانیو کې په انتظار خونه کې کتابتونونه جوړوي. ځلاند صاحب ته اوس هم د کتاب د مطالعې د مؤثریت خبره وکړه. تاسو د کتاب واخلئ، مطالعه وکړئ، تر دې سرلیک لاندې کار کوئ. دغه د مطالعې د کتاب برخه په نورو ولایتونو کې څومره مؤثره تمامه شوې ده؟ یعنې په نورو ولایتونو کې لکه په خوست کې دا برخه ډېره په چابکۍ تېزه روانه ده، مثبت لوری خپل کړی دی. په نورو ولایتونو کې څومره ښه روانه ده؟ لومړنی ولایت و چې خوست و چې ما بار هم یادونه کړې ده چې لومړی نوښتونه له خوست نه پیل کېږي. خوست په علمي لحاظ د نورو ولایتو په نسبت ډېر رسېدلی دی، ځوانان رسېدلی دي. عموما یوازې په علم کې نه بلکې مثلا د میلمه پالنې په نوم کې یا د مثلا یو بل هر یو هغه چې د لویو پکتیا نه شوی دی. لومړی کلونو کې د مبارزه ډېره مثلا یوازې په ښار کې وه، وروسته تر ولسوالیو وغځېده، هم قدم په قدم تر ولایتونو لاړه. نن په ډاګه وایم چې ځوانان لګیا دي په میډیا کې ویني چې په لویو پکتیا کې، لوګر کې، مرکز کابل کې، ننګرهار کې، میدان وردګو کې، همداشان لوی کندهار کې ځوانان لګیا دي. همدغه د خوستیو ځوانانو برکت و چې په مختلفو ولایتونو کې ځوانان دي کتاب لپاره مبارزه کوي. هغه خوستي ځوانان تعقیبوي، هغې په قدم مخکې روان دي تر څو دوی هم په ټولنه کې د کتاب مروج کې خلک مطالعې ته راوبلي. ډېره مننه ځلاند صاحب. یوازې د ذوقي کتابونه یعنې بهرني کتابونه چې خلک د خپل د مطالعې د زیاتوالي په خاطر، د معلوماتو د زیاتوالي په خاطر په دې برخه کار کوئ که یا په نور مثال د کتاب د مکاتبو د کتابونو په راټولولو کې مو کار کړی دی؟
خصوصا دغه کتاب موضوع ټول یو کتابونه دي کنه. قرآن خپل هم یو کتاب دی د الله پاک حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په واسطه ټولنه ته د لارښود په شکل باندې لیکل شوی دی. زه بار وایم چې که انسان کتاب مطالعه نه کړي نو دی نه ځان پیژني، نه خدای پیژني او نه رسول پیژني. همدغه کتاب دی چې موږ الله پاک هم پیژنو، ټولنه هم پیژنو. د خصوصا د یوازې د مطالعې ترڅنګ موږ د ښوونځي په معارف په برخه کې ډېر کارونه ترسره کړي. زه یوازې یو څو بېلګې وایم. لومړی بېلګه دغه چې موږ په هر جدي دلو خود میاشت کې هغه کتابونه راټولو کوم چې په کورونو کې ساتل شوي دي. هغه که د معارف کتابونه دي، هغه که د مطالعې کتابونه دي. په تیر ژمي کې موږ په جدي دلو خود میاشت کې موږ تقریبا ډېر شمېر د ښوونځي د معارف کتابونه راټول کړل چې له هغې جملې څخه هم 2.5 ټوکه د خوست معارف ریاست ته وسپارل. هغه پاتې کتابونه موږ په مستقیم ډول تر زده کوونکي ورسول. موږ پر سوشل میډیا مثلا یا په ښوونځي کې یا په بل دغه ځای کې چې هر ماشوم کتاب ته اړتیا ولري موږ ته وایي موږ تر تاسو رسوو. هغه و چې موږ تر ډېر ښوونځي کتابونه ورسول، تر ډېر زده کوونکي مستقیما هغه کتابونه ورسول. د دې سره په څنګ کې موږ د خوت او خمل میاشت کې چې د نوي ګلالي ماشومان په ښوونځي کې شاملېږي یو ډول عمل په هوای ترسره کوو چې په تیر ژمي کې موږ ټول خصوصا د خوست خلک خو ترڅنګ په نورو ولایتي ځوانانو سره آشنا دي چې موږ 11,000 ماشومانو ته د ښوونځي د شمولیت لپاره عکسونه چاپ کړل. واقعا دغه برنامه که څوک په علمي لحاظ فکر وکړي ډېره یوه لوړه برنامه ده. خدای دې وکړي چې دغه برنامه په هر کال په خود او خمن میاشت کې په افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره شي. موږ دومره امکانات نه لرو چې موږ د تر هر ولایت ورسېږو د خلکو ته دغه فکر انتقال کړو، خو زه باوري یم چې یوه ورځ به داسې راځي چې موږ په ټول لوی افغانستان کې به په خود او خمل میاشت کې به ځوانان کمپیوټر او پرنټر په لاسونو کې وي، کلی په کلی کور په کور به ګرځي او نوي ماشومان ښوونځي ته شي. ډېره مننه ځلان صاحب. تاسو د کتاب یادوري وکړه. په کتاب ډېره موده کې چې د کتاب برخه کې مبارزه پیل کړې ده، څومره کتابتونونه مو جوړ کړي، په کومو ځایونو کې؟ که ووایم چې د کتابتونونو شمېر خو راته معلوم نه دی، ځکه خصوصا په خوست کې په مختلفو برخو کې کتابتونونه مو کړي دي. لومړی یادول هم دلته دغه ژمن تلویزیون دا یوه انتظار خونه ده. دلته مثلا میلمانه راځي، هغه څوک چې خپرونه کې ګډون کړي دلته زم راغلی یم، دلته هم کتابتون جوړ کړی دی. دې ته څنګه هم د خوست په مختلفو سکوا یا حمام کې، د ډاکټر په انتظار خونه کې، په پارکونو کې، په بانک کې. مثلا تاسو څو بانکونو ته لاړ شئ په خوست کې، هلته به یوه کوچنۍ المارۍ نصب شوي وي، د ډېر نه وي 50 ټوکه کتابونه شته چې هلته ځای په ځای شوي دي. که عموم که وایم چې په هره انتظار خونه کې موږ هڅه کړې ده چې خلک لاړ شي هلته دوی انتظار کړي، که هغه د ډوډۍ خوړلو لپاره انتظار وي، که هغه د یوه ډاکټر ته انتظار وي، هغه که یوه بانک کې انتظار وي، که هغه د یوه په سکوا حمام کې انتظار وي. خو چېرته چې انتظار خونه ده هلته موږ خپله کوچنۍ المارۍ نصب کړې ده، یو 50-60 ټوکه کتابونه ځای پر ځای کړي دي. هغه خلک چې هلته انتظار کړي کولی شي چې د خپلې خوښې کتاب مطالعه کړي. ډېره مننه ځلان صاحب. ډېر وخت کېږي چې تاسو د مبارزه پیل کړې ده، په بېلابېلو برخو کې شاید تاسو له ننګونو سره مخ شوي یئ، له ځینې پرمختګونو سره مخ شوي یئ، ډېر وخت کېږي. نو دغه خپل فعالیتونو ته د خپلې مبارزې ته مو کوم کتابي شکل ورکړی دی، که غواړئ چې کتاب چاپ کړئ؟ لومړی سر کې لومړی کلونو کې زه او ټولنه په نوم مې د یو کتاب پیښته هم ډیزاین کړل، ډېری معلومات هم ټیل هم کړل، جمعاري هم کړل، غوښتم چې د کتاب چاپ کړي. خو بیا د ملګرو غوښتنه هم دغه وه چې کتاب باید لږ وخت ونیسي، په ځنډ سره باید چاپ شي، ځکه دلته ډېر فکرونه داسې نه وو چې هغه په ټولنه کې عملي شوي وو، یوازې یوه مفکوره وه خو عملي شوې نه وه. تر څو هغه ځوانانو غوښتنه هم دغه وه چې تر څو په ټولنه کې هغه مفکوره عملي شي، هغې نه وروسته به په راتلونکي نسل ته په کتابي شکل د مفکوره انتقال شي، تر څو هغه فکرونه له منځه لاړ نه شي. په دې برخه کې مبارزه کې طبعا ننګونې ډېرې وي، کله وخت د مشرانو لخوا، کله د دولت لخوا، کله د کوم بل ارګان لخوا. خو ځوان په مبارزه کې باید د ټول حالتونه وزغمي، هغه که هر ډول ننګونې وي. خو مهم هم دغه ده چې انسان باید د وطن ته ژمن وي، اسلامیت او انسانیت ته ژمن وي. ځلان صاحب، د یو ځوان په صفت مو ځوانانو ته د مبارزې
په پیل کې وړاندیز څه کیدای شي؟ وړاندیز هم دغه دی چې زه ډېری ځوانانو ته دا وایم چې وطن په رښتیا چې مور ده، مور هم پالنه غواړي او هم ساتنه غواړي. ډېری غونډې کوم هم د دې خبرې یادونه ځکه کومه چې موږ ډېر لوستي ځوانان وینو چې دوی د مکتب په 12 کلن مزل وکړو، هغه په یو دولتي ښوونځي کې، او د دې ترڅنګ 4 کاله دوره یې د پوهنتون چې هغه هم دولتي وي، بیا هم د وطن په خیر نه وي، بیا هم د ټولنې په خیر نه وي، بیا هم د هېواد د وګړي په خیر نه وي. نه، زه وایم چې راځئ چې ټول یو ځای په یو پیکر، زموږ تاسو رهبر ته هم ضرورت نشته، ځکه الله پاک موږ ته یو کامل دین رالیږلی دی. موږ باید د خپل دین، د خپل اسلامیت او انسانیت هر څه راته ثابت دي، په هغه همغږۍ په ټولنه ته پرمختګ ورکړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړو، ځوانانو ته د داسې فرصتونه برابر کړو چې تر څو دوی په راتلونکي کې د ناهیلۍ احساس ونه کړي. زه نن له رسنیو وایم چې دلته ډېر داسې فکرونه شته چې موږ د دغه امکانات نه لرو چې ټولنه ته مثلا عملي کړو. زه دغه یو یادونه بل هم ځکه کومه چې موږ سره په مالي برخه کې ډېره ګوتې په شمېر ځوانان دي چې یا کتاب راته اخیسته دی، یا یې څول بریر ته جوړه کړي دي، یا یې کومه بله برنامه کې مثلا ما د ماشومانو یادونه وکړه چې یو ځوان ماته مثلا پرنټر واخیسته، همدغه ډول کمپیوټر هم مثلا د یو ځوان د یو ملګری دی، همدا ډول په نورو هغه کې زه وایم چې هغه څوک چې د امکانات لري په دې ټولنه کې دی، خو الله پاک دوی ته جایداد ورکړی، سرمایه ورکړې ده، د وطن په دویم خاک لري، که خپله د وطن لپاره څه نشي کړی، یو بل چملتیا وکړه، هغه سپورټ کړه تر څو ټولنه ته نور هم ښه فکرونه وکړي، ټولنه نور هم تشویق کړي، ځوانان نور هم تشویق کړي. خو برعکس زموږ ټولنه هم دا ډول ده چې د تشویق پر ځای ځوانان تهدیدېږي، خفه کېږي، ځورول کېږي. نو زموږ هیله هم غوښتنه هم دغه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنه کې لګیا دي، مبارزه کې د هېواد لپاره، د هېواد راتلونکي لپاره، اقلاً که په مالي لحاظ دی نشي سپورټ کولی، ورشه مثلا تشویق کې که د یوې ښې خبرې حق خو مثلا واسطې رسیږي، هغه ځوان تشویق کړه تر څو نور هم هغه په دې قانع شي چې والا مو څوک ویني، زما مبارزه د ولس لپاره ده، یو څوک شته چې زموږ مبارزه مثلا د په نسل نه، راتلونکي نسل نه د هغې دپاره ګټوره ده. خو هیله سړی د ناهیلۍ احساس ځکه وکړي چې ډېر فکرونه هم دلته شته. دا یوازې زه نه وایم چې زما سره فکرونه شته، که نه، ما سره په دې مبارزه کې ډېر ښکلي ځوانان شته، ډېر ښه فکرونه ورسره دي، خو ستونزه دغه ده چې هغوی امکانات نه لري. هغه یوه خبره چې هغه څوک چې فکر لري هغه امکانات نه لري، هغه څوک چې فکر نه لري هغه امکانات لري. نو دا ټولنه د ستونزې دي. ډېره مننه زران صاحب. په وروستیو کې مو د لوستو ځوانانو لپاره پیغام څه دی؟ لوستو ځوانانو ته مخکې له دې چې تعلیم باید یوازې د پیسو ګټلو ذریعه ونه ګرځي. زه په هر سټیج وایم چې ما ډېر داسې ډاکټران، استادان، انجینران ولیدل چې نو مخکې مې یادونه وکړه چې د یو څو پیسو په مقابل کې د مور وطن سره خیانت وکړ. یوازې سند دا نه ده چې زه سند واخلم، یوازې د په خپل ځان، په خپل فامیل، په خپل ورور کار وکړم، نه، د ټولنه هم په تاسو حق لري، د وطن هم په تاسو حق لري، کلیوال، قوم، هم د هېوادوال. لوستي ځوانان دي د دې پر ځای چې د یو بل تخریب وکړي، یو بل ملتیا ده وکړي، یو بل ترڅنګ ده ودرېږي او د ټولنې لپاره د یو سالم فکر وړاندې کړي. ډېره مننه زران صاحب. زران صاحب ډېره مننه چې خپرونې ته راغلی، موږ ته مو وخت راکړ. له تاسو نه هم ډېره مننه، له ژمن تلویزیون له لیدونکو هم ډېره مننه چې زموږ خبرې واورېدې. د ژمن راډیو تلویزیون ډېرو درنو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو، دغه وه د دغه اونۍ د څېرې او خطرې خپرونه چې د نقیب الله ځلاند سره هم در وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ما فرحت حکومت ته اجازه راکړئ. تر بیا ښې چارې.